د 2014 کال د مارچ 8 نیټه لکه د نورو هر ورځ یوه الوتکه د مالیزیا له پلازمینې کولالمپور څخه پرواز وکړ. دا الوتکه د مالیزیا ایرلاین فلایټ MH370 وه چې د بیجینګ په لور یې سفر پیل کړ. د الوتکې په داخل کې 209 کسان ناست وو، مسافرین، عمله او د ژوند هیلې. الوتکه پرته له کومې ستونزې پورته شوه او د خپل هدف لور ته یې روانه شوه. خو 20 دقیقې وروسته الوتکه له رادار څخه ناڅاپي ورکه شوه. نه کوم خبرداری، نه کوم عاجل پیغام، یوازې چوپتیا او خاموشي. د نړۍ ټول فضایي کنټرول مرکزونه حیران پاتې شول. دا الوتکه څنګه ورکه شوه؟ جدي پلټنې پیل شوې. د سمندرونو، ځمکو او اسمانونو پلټنه وشوه. خو د MH370 هیڅ درک پیدا نه شو، لکه دا چې هیڅ کله موجود نه وه. یوازینی سرنخ د محورو پیغامونه وو چې ښودله الوتکه خپل مسیر بدل کړی و. دا هم د حیرانتیا خبره وه. الوتکه ولې خپل مسیر بدل کړ؟ سوالونه ډیر شول، خو ځوابونه یې لا هم ورک وو. د الوتکې تیلو ښودله چې ممکنه ده الوتکه له 7 ساعتونو زیات پرواز کړی وي، مګر دا دومره اوږد سفر د کوم هدف لپاره و؟ د هند بحر پراخه ساحې وپلټل شوې، خو هیڅ درک ترلاسه نه شو. حتی یو کوچنی ټوټه، یو سند یا یو پیغام هم پیدا نه شو. وخت تیر شو، میاشتې تیرې شوې، خو هیڅ نښه نه ده موندل شوې. دا واقعیت د نړیوالو رسنیو سر ټکی شو، خو حقیقت پټ پاتې شو. ځینې نظرونه وایي امکان لري الوتکه د یوې خرابۍ له امله سقوط کړی وي. نور بیا وایي دا الوتکه د چا لخوا تښتول شوې وه. نورې تیورۍ لا هم حیرانوونکې دي. ځینې باور لري چې دا یوه نړیوال سازش و. بل لور ته د مسافرو کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو د راتلو انتظار باسي. هره ورځ دوی سترګې د اسمان لور ته نیولې دي. شاید کوم خبر راشي. د MH370 ورکېدنه یو داسې راز پاتې شو چې نړۍ لا هم ځواب نه لري. که چیرې دې الوتکې سقوط کړی وای، نو پاتې شونې به یې پیدا شوې وای. که چیرې دا تښتول شوې وای، نو حد اقل کومه غوښتنه به شوې وای. خو حقیقت دا دی چې دا الوتکه له اسمان نه داسې غیب شوه لکه د باد یوه څپه. ځینې وایي چې دا شاید یوه نظامي اډې ته رسېدلې وي. نور وایي چې دا امکان لري د یوې فضایي پیښې ښکار شوې وي، یا شاید دا د یوې نوې ټکنالوژۍ تجربه وي چې نړۍ لا نه ده پوه شوې. د سمندر لاندې روباټونه ولېږل شول، خو هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دنیا تر ټولو پرمختللي پلټونکي وسایل د دې راز حل نشول موندلی. د نړۍ ټول ملتونه حیران پاتې شول، ځکه دومره لویه الوتکه څنګه بې درکه کیدای شي؟ د وخت له تېرېدو سره دا قضیه لا پسې ژوره شوه. هره نوې تیوري د پخوانیو پوښتنو ځوابونه نور هم مبهم کړل. څوک نه پوهیږي چې د MH370 له مسافرو سره څه وشول. شاید دا پیښه یو وار بیا د نړۍ لپاره یو خبرداری وي چې انسانان لا هم د خپل تخنیکي غرور سره د طبیعت پر وړاندې عاجز دي. دا راز لا هم پرانیستی دی او د نړۍ ذهنونه مصروف ساتي. 209 انسانان له خپلو کورنیو، دوستانو او هیلو سره تل پاتې ورک شول. د MH370 کیسه یوه ناحل شوې قضیه ده چې تاریخ به یې تل یاد ساتي. د هوا له نظره هیڅ توپان نه و، اسمان صاف و، خو الوتکه بیا هم ورکه شوه. دا حقیقت لا هم د عقل نه پورته دی او د انسان ذهن لا هم د دې قضیې حل ته حیران پاتې دی. آیا الوتکه به کله وموندل شي، یا به دا راز تل تر تله پټ پاتې شي؟
د دې الوتکې ورکېدنه یوازې یوه حادثه نه ده، دا د انساني پوهې یوه ازموینه ده. دې کیسې ثابته کړه چې نړۍ لا هم ډیره ناآشنا ده. شاید یوه ورځ به دا راز افشا شي، خو دا ورځ لا نه ده راغلې. انسانان د دې پیښې په انتظار دي. یو ځواب، یو حقیقت او یو درک. د مالیزیا ایرلاین MH370 یوه الوتکه چې د اسمان په زړه کې ورکه شوه، او دا راز لا هم د انساني تاریخ تر ټولو حیرانوونکې پوښتنه ده. شاید ځواب به د وخت په اوږدو کې راڅرګند شي، او یا هم دا به تل پاتې یو ناتمامه کیسه پاتې شي. د الوتکې هر مسافر یو ژوند، یو خوب، یو امید له خاورو سره خاورې شو. دا واقع د بشریت د تخنیک او پوهې لوی چلنج شو، او دا قضیه لا هم هر چاته دا پیغام ورکوي: د نړۍ اسرار ختم نه دي. الوتکه تللې وه، خو نه ده معلومه چې کوم لور ته، او دا پوښتنه لا هم په ځای ده. د MH370 کیسه به کله پای ته رسیږي؟ که دا کیسه ستا لپاره حیرانوونکې وه، نو حتما سبسکرایب وکړه او لایک هیر نه کړې، ترڅو نور دا ډول قضیې هم درته برابرې کړو.